تاسې اذان وګورئ د سر څخه تر پایه پورې اذان پر څو مقاصدو باندې اذان مشتمل دی. په اذان کې د الله تعالی لویي بیانېږي. الله اکبر الله اکبر. الله تر هر شي لوی دی. دا د الله اکبر معنا ده. 4 واره ویل کړی کېږي اذان په سر کې. 4 واره چې تکبیر وویل سي بیا شهادتین ویل کړی کېږي. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. دا څه معنا ورته؟ موږ پر دې باندې شاهدي ورکوو. زه پر دې باندې شاهدي ورکوم چې د الله تعالی څخه بغیر بل څوک د عبادت وړ نه دی. یوازې الله خدای دی، بل خدای نشته. یوازې د عبادت کولو الله مستحق دی، بل څوک د عبادت مستحق نه. بیا د شهادت کلمه ویل کړی کېږي د رسالت. واشهد ان محمد رسول الله. دا شاهدي ورکول کړی کېږي چې زه شاهدي ادا کوم چې محمد علیه الصلاة وسلام د الله تعالی رسول دی. په دې کې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د رسالت اقرار وسو او شاهدي ورباندې ورکړه. لکه زموږ د کلمې شریفې معنا هم د هغه ده، لا اله الا الله محمد رسول الله. الله یو دی، د الله څخه بغیر بل څوک د عبادت وړ نه دی. محمد رسول الله د الله تعالی رسول دی، استازی و مخلوق ته یې دپاره د هدایت رالېږلی. نو ګوره د شهادتین معنا دا څه د الله صفت وسو، د الله د وحدانیت شاهدي ورکړل سو، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت شاهدي ورکړل سو. دا د اذان دوهم مقصود سو. په درېیمه فلا کې حی علتین ویل کړی کېږي. حی علتین، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة. حی اراسته سي، اماده سي ای خلکو پر لمانځه باندې. دا خلکو ته د لمانځه کولو نارې وروهل کېږي. خلک په کورو کې ناست دي، د مسجد څخه و خلکو ته ناره وروهل کړی کېږي چې ای خلکو مانځه ته اماده سئ، ولاړ سه په یو اوداسه باندې اخته سه، یو ځان دې پاکه، یو اودس دې سره سم که، قدمونه راواخه، راسه مسجد ته راسه. دا معنا ده. نو حی علی الصلاة، ای خلکو پر لمانځه باندې ځان اماده کړي. ګوره د اذان مقصود دا سو خلک خیر ته رابلل، خلک لمانځه ته رابلل، د اسلام دوهمې بنا ته خلک رابلل چې لمونځ دی د مسلمانانو د اجتماعي عبادت ته، چې لمونځ دی دې ته خلک رابلل. حی علی الصلاة، ای خلکو مانځه ته راسئ، مانځه ته ځانونه اماده کړي. په دوامو پلا کې ګوره و دې خلکو ته زیری ورکول کړی کېږي. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. ای خلکو ځانونه و کامیابۍ ته اماده کړي، کامیابۍ ته راسئ. په دا لمانځه کولو کې چې تاسې مسجد ته راسئ، ستاسې د دنیا او د آخرت کامیابي ده. مسجد ته راسئ، دا یې معنا سوه. د هغه څخه پس ته بیا د الله لویي بیانېږي. الله اکبر الله اکبر. الله تر هر شي لوی دی، الله تر هر شي لوی دی. لا اله الا الله. په پای کې بیا هم د توحید اعلان کړی کېږي، د الله د وحدانیت. او د سهار په اذان کې خو نو بیا تر حی علتین وروسته تر حی علی الصلاة او تر حی علی الفلاح وروسته الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم. ځکه سهار ډېر د غفلت وخت دی، په اذان کې زیادت هم راځي. مؤذن اعلان کوي چې لمونځ تر خوب بهتر دی. خلکو خوب پرېږدي، نور د خوب وخت نه دی. چې اذان وسو سهار، نور د خوب وخت نه دی. باید ځوانان، سپین ږیري، سپین سرې، ښځې، کوچنیان باید سړی بالا وپاڅي. نور شپه تېره ده، سهار د خوب وخت نه دی. سهار په وخت کې ډېر خلک غافل بدې نه راکښېني. نو مؤذن نارې وروي الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم. مونځ کول د سهار لمونځ تر خوب بهتره دی. خلک راکښېني، خلک نه راکښېني.